قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د کارګرو نړیوال سازمان د روان کال په جنوري کې د 2023 کال لپاره د نړیوال روزګار او ټولنې پرمختګ ته د کتنې په عنوان یو راپور خپور کړی چې د اټکل له مخې به په روان کال کې په ټوله نړۍ کې د روزګار د زیاتوالي سرعت ورو او د زیاتوالي اندول به یې له 2022 کال څخه تر 2023 کال پورې له 2 سلنې څخه 1 سلنې ته ټیټ شي. راپور وایي چې په همدې کال کې به په ټوله نړۍ کې د بېروزګاره کسانو شمېر 3 میلیونه نور هم زیات شي او عمومي نفوس به یې 208 میلیونو تنو ته ورسیږي. بېلابېل هیوادونه په داسې حال کې چې په نړۍ کې حالات متزلزل د پیسو پلسوب روان او مالي تګلارې هم تنګې دي نو د روزګار له فشار سره مخامخ دي. د چین د روزګار او ټولنیز تضمین وزارت تازه شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې به د دغه هیواد په ښارونو او ارکداریو کې د کاري ځواک زیاتوالی 14 میلیونه او 610,000 تنو ته ورسیږي چې پیمانه یې له تیرو څو کلونو راهیسې نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. نو چین به څنګه وکولای شي چې د روزګار ستونزه لرې کړي؟ زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له لارې تاسو ته اړوند معلومات درکړم. چین په ټولنه کې خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو ته پاملرنه کوي. د چین حکومت د سږ کال د فبروري تر پای پورې په بېلابېلو ځایونو کې د روزګار څه باندې 40,000 فعالیتونه ترسره کړي او کابو 32 میلیونه کاري فرصتونه یې ټولنې ته برابر کړي دي. د چین په نویو ساحو کې ګڼ کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. مثلا په 2022 کال کې د چین د روزګار په قاموس کې د پخوا په پرتله 158 ډوله نوي مسلکونه رامنځته شوي چې په دې جمله کې 9 ډوله مسلکونه په ډیجیټل چارې پورې اړه لري. چین مسلکي روزنې ته په درنه سترګه ګوري. د چین د 14 کلن پلان د مسلکي روزنې په لایحه کې لیکل شوي چې په دغه موده کې به د حکومت تر ملاتړ او مرستو لاندې څه باندې 15 میلیونو تنو ته مسلکي روزنې برابرې شي. دغراس په تیرو څو کلونو کې د چین بېلابېلو سیمو له خپلو ځانګړتیاوو سره سم رنګارنګ مسلکي روزنې ترسره کړي دي. مثلا د چین ګواندونګ ولایت د اشپزانو، کارګرو او کورنیو چارو د خدمتګارو په اړه 3 روزنیزو پروژو کې 9 میلیونه او 80,000 تنو ته روزنیز خدماتونه کړي دي او په دې مناسبت 3 میلیونه او 40,000 کسانو کاري فرصتونه ترلاسه کړي او خپلې چارې یې پرانیستې دي. روزګار د خلکو د ژوند لپاره ډېر اهمیت لري. د چین حکومت تل روزګار ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې امتیازي تګلارې پلي کوي. په ورته وخت کې د چین اقتصاد د نړیوال اقتصاد له نرمېدو سره پټ قوت او ثبات لري نو دا هم د روزګار د تامینولو لپاره ښه زمینه برابروي. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.